السلام علیکم زموږ ګرانو هغو دوستانو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ وي شپې ورځې ژوند زندګي وخت صحت مو هم کوي او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو ملګرو تاسو ته نن ورځ زموږ بیا یوه ډېره زبردست ویډیو چمتو کړې نننۍ ویډیو هم بیا زموږ د نیټورکینګ په باره کې ده لکه څرنګه چې موږ تاسو ته په تېره ویډیو کې سویچ او راوټر درې پېژندلي وو چې مثال سویچ څه ته ویل کېږي او راوټر څه ته ویل کېږي که څه هم زموږ د یوټیوب څخه څه موده لرې پاتې شوي ملګرو د بعضې مصرفیتونو له وجې موږ ونه شو کړای چې په یوټیوب نه زر ویډیو یا په لنډ مهال کې زر ویډیوګانې اپلوډ کړو مثال هلته مبارکه روژه هم راغله هلته زموږ د پوهنتون امتحانونه هم وو خو نن په دې وطن تاسو ته بیا یوه ډېره زبردسته ویډیو چمتو کوو تاسو ته یې په یوټیوب چینل نه اپلوډ کړو په نننۍ ویډیو کې ملګرو موږ تاسو ته راوټینګ او سویچینګ در پېژندل لکه څرنګه چې په تېره ویډیو کې راوټر او سویچ در پېژندلي وو په نننۍ ویډیو کې موږ راوټینګ او سویچینګ در پېژنو چې راوټینګ او سویچینګ څه ته ویل کېږي که تاسو کوم داسې ملګري وي یا زموږ یوټیوب چینل یې نوي سبسکرایب کړی یا زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست زموږ یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ نوره مهمې ویډیوګانې تاسو په خپل وخت سره در ورسیږي او که همدغه د راوټر او سویچ مثال د راوټر او د سویچ ویډیو مو نه وي کتلي تاسو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ او د راوټر او سویچ ویډیو وګورئ که څوک د راوټر او سویچ په باره کې کمپلیټ معلومات نه لري نو تاسو بیا کولی شئ چې کمپلیټ معلومات ترلاسه کړئ نو اوس راځو سویچینګ او راوټینګ ته تاسو ته موږ همدغه درې پېژنو په همدې باندې خبرې کوو تاسو ویډیو سکیپ کوئ مه ویډیو تر پایه وګورئ نو زه لومړی راځم ملګرو تعریف ته تاسو د تعریف ته هم وګورئ دلته موږ لیکلي چې واټ از سویچینګ مثال سویچینګ څه ته ویل کېږي سویچینګ از ا پروسیس ټو فارورډ پاکټس کمینګ ان فرام آن پارټ to a part leading towards the destination لکه څرنګه چې د تعریف نه هم معلومیږي چې د سویچ په واسطه زه به بیا هم وایم د سویچ تعریف به تاسو ته بیا هم وکړم د سویچ په واسطه موږ کولی شو چې په یوه لوکل ایریا مثال په یوه لوکل ایریا نیټورک کې موږ څو ډیوایسونه کنیکټ کولی شو مثال په یوه دفتر کې یوه اداره کې یوه کلاس کې موږ د سویچ په واسطه کولی شو چې په خپله منځو کې څو ډیوایسونه کنیکټ کړو نو دلته اوس سویچینګ څه ته ویل کېږي سویچ او د سویچینګ په منځ کې فرق دی سویچ معنا یو خالي فقط ډیوایس او سویچینګ څه ته ویل کېږي اوس تاسو وګورئ سویچینګ ته نو دلته تاسو وینئ ملګرو چې دلته سویچ کنیکټ شوی دی سویچ لګېدلی د سویچ په واسطه مختلف ډیوایسونه کنیکټ شوي دي په یوه لوکل ایریا ساحه کې مختلف ډیوایسونه یې د یوه سویچ سره کنیکټ دي نو سویچینګ اوس څه ته وایي سویچینګ همدې ته وایي ملګرو که مثال همدغه ډیوایس وغواړي چې همدغه ډیوایس ته ډیټا ټرانسفر کړي ولېږي نو دلته به د سویچ کې د ټولو ډیوایسونو چې څومره آی پي ادرسونه دي ثبت شوي دي سویچ چې کوم ټیبل دی په کې د ډیوایسونو ادرسونه ثبت دي مثال که همدغه ډیوایس غواړي چې همدې ډیوایس ته ډیټا ټرانسفر کړي نو د سویچ څخه به لومړی ځي مثال دې ډیوایس نه به لومړی ځي سویچ ته سویچ پې بیا معرفي کوي همغه آی پي همغه ډیوایس ته په خپل مشخص کوم آی پي ادرس چې همغه ډیوایس لري همغه ډیوایس ته به دی دغه ډیټا معرفي کوي نو همدغه پروسې ته چې مثال په کومه طریقه د همدغه ځای نه یو ور سویچ ته سي مثال د همدغه ډیوایس نه او دغه سویچ بیا هم همغه مشخص ډیوایس ته معرفي کوي همدغه پروسې ته سویچینګ ویل کېږي نو خدای دې وکړي تر همدې ځایه پوهېدلي یاست چې سویچینګ څه ته ویل کېږي نو بیا هم وایم چې د ډیټې ترانسفر کولو او لیږلو پروسې ته سویچینګ ویل کېږي که بیا تاسو نه وئ پوهېدلي یاست مثال ستاسو سم نه وئ پوه شوي تاسو ماته د همدغه ویډیو کې کمنټ هم ورښودلی شئ او زه تاسو ته په خپل وخت سره ځواب درکولی شم نو اوس به راشو راوټینګ ته چې راوټینګ څه ته ویل کېږي تاسو د راوټینګ تعریف ته هم وګورئ دلته تاسو وګورئ what is routing routing is the process of selecting a path for traffic in a network or between or a process across multiple networks لکه څرنګه چې د تعریف نه هم معلومیږي چې د نیټورک مثال د راوټینګ په واسطه موږ کولی شو د مختلفو نیټورکونو ته ډیټا ټرانسفر کړو لکه څرنګه راوټر په باره کې به زه هم بیا ووایم چې راوټر څه معنا لکه څرنګه چې موږ تاسو ته په تېر ویډیو کې په تعریف کې هم ویلي چې د راوټر په واسطه موږ کولی شو چې مختلف نیټورکونه سره کنیکټ کړو په خپلو منځو کې مثال یو تمیر دی په لومړی تمیر کې یو تمیر دی په لومړی چت کې یو نیټورک دی او په دویم چت کې بل نیټورک دی په دریم کې بل د موږ په خپلو منځو کې د راوټر په واسطه کنیکټ کولی شو په یوه دفتر کې ډیوایسونه د سویچ په واسطه او په یوه تعمیر کې مختلف نیټورکونه د راوټر په واسطه کنیکټ کولی شو دلته اوس راوټینګ څه ته وایي مثال راوټینګ په دې معنا لکه څرنګه چې تاسو دلته وینئ یو سویچ لګېدلی دی مثال موږ دوه ډیوایسونه کنیکټ کړي دي دوه نیټورکونه وبخښئ سره کنیکټ کړي دي او د هر یو نیټورک سره بیا مختلف ډیوایسونه کنیکټ شوي دي دلته موږ یو راوټر لګولی دی مثال دې سره مو هم سویچ کنیکټ کړی دا بیل نیټورک دی او دې سره مو بل سویچ دا بیل نیټورک دی او دې سره بیا بیل ډیوایسونه کنیکټ شوي دي مختلف دوه ډیوایسونه دې سره دوه ډیوایسونه د نیټورک سره اوس که مثال همدا ډیوایس وغواړي چې همدې ډیوایس ته ډیټا ټرانسفر کړي نو دا ډیټا به یو
همدغه سویچ ته معرفي کیږي. مثال سویچ نه بیا راوټر ته او راوټر بیا هم د سویچ ته او بیا سویچ هم همغه مشخص ډیوایس ته. نو همدغه پروسې ته چې د یوه نیټورک څخه بل نیټورک ته کومه ډیټا ټرانسفر شي او په کومه طریقه څه ډول، همدغه پروسې ته راوټینګ ویل کیږي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې تاسو په پوه شوي وئ چې مثال زه به بیا هم وایم چې سویچینګ په دې معنا چې د یوه ډیوایس څخه بل ډیوایس ته د ډیټا لیږل ټرانسفر کول په کومه طریقه څه ډول دا د سویچینګ څخه عبارت دي. او د یوه نیټورک څخه بل نیټورک ته ډیټا ټرانسفر کول دا د راوټینګ څخه عبارت دي. مثال دې ډیوایس نه همدغه ډیوایس ته ډیټا څه ډول وړه شي. مثال په یوه تعمیر کې یو نیټورک دی، مثال په یوه تعمیر کې مثال ډاکټرون دي، د ډاکټرونو غواړي چې نرسونو ته ډیټا ولګي. مثال دلته په دا تعمیر کې سپیشل دی د نرسون دي، نرس دي، مثال دا غواړي چې همدغه نیټورک ته کوم معلومات چې دوی ولګي همدغه پروسې ته د یوه نیټورک څخه بل نیټورک ته ډیټا ټرانسفر کول د راوټینګ څخه عبارت دي. خدای دې وکړي ملګرو چې ویډیو مو خوښ شوي لایک یې هم کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. ښه وخت.